د میدان وردګو ولایت بهسود ولسوالۍ په لومړۍ حصې سیمه کې یوه ستره میله ترسره شوه. په دې فرهنګي ورزشي میله کې چې بېلابېلې برخې درلودې، نندارې ته یې ګڼ شمېر نندارچیان راټول شوي وو. او همداراز د یادې میلې په پرانیست غونډه کې د میدان وردګو ولایت د والي په ګډون یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی وو. د یاد ولایت والي قاری بختیار معاذ په غونډه کې د خپلې وینا پر مهال پر دې خوښي څرګنده کړه چې د بېلابېلو قومونو او ولسوالیو وګړي په یو ځای سره راټول شوي او په یوه شانداره میله کې یې ګډون کړی دی. نوموړي وویل اسلامي امارت هغه ژمنه چې ویل به یې په افغانستان کې به امنیت راولي او شرعي نظام به جوړوي پوره کړې ده. او زیاته یې کړه دا یې ښه مثال دی چې دلته د امن په فضا کې میله ترسره کیږي. دا یو غټه نمونه ده د امنیت په برخه کې چې ټول اقوام او ټول ولس د مختلفو قومونو ولسوالیو بالخصوص د بهسودینو په دغه جلسه او میله کې اشتراک کوي. په دې فرهنګي ورزشي میله کې د لاسي صنایعو په ګډون کتابونه او د بزګرانو کرنیز محصولات هم نندارې ته ایښودل شوي وو. د میلې په پیل کې لومړی د جمناسټیک لوبغاړو خپل نمایشونه نندارې ته وړاندې کړل. ورپسې د تیکواندو او د پهلوانۍ لوبغاړو هم خپل نمایشونه ترسره کړل. له دې نمایشونو وروسته چې په میدان کې شور جوړ کړ او نندارچیانو یې له لیدو خوند واخیست، هغه د بزکشۍ لوبه وه. بزکشي د افغانستان له ملي لوبو څخه ده. دلته د بهسودو لومړۍ حصې سیمه کې تاسو ګورئ چې د بزکشي ډېر زیات مینوال شته. بزکشي چې د افغانستان له ملي لوبو څخه شمیرل کېږي، د افغانستان په ګوټ ګوټ کې اوس هم ډېر زیات مینوال لري. د بهسود ولسوالۍ اوسیدونکي او میلې ته راغلي نندارچیان خوښي څرګندوي چې داسې مختلفې لوبې ګوري. دوی وایي داسې میلې جوړول کولی شي د خلکو ترمنځ د اړیکو په ټینګېدو او یووالي کې مرسته وکړي. خواهش ما از تمام فرهنګیان و زموږ غوښتنه له فرهنګیانو، ځوانانو او پوهانو څخه دا ده چې دې ډول فعالیتونو او میلو جوړولو ته دوام ورکړي. او له دې ډول فعالیتونو څخه مو موخه دا ده چې د دې ځای د وګړو ترمنځ اتفاق او اتحاد برابر شي او د یو بل منلو احساس پکې پیدا شي. زه سږکال خپل پلرني ټاټوبي ته په چکر راغلی یم. ما له دې وړاندې د بزکشۍ لوبه په ټلویزیون ننداره کړې وه او اوس یې چې له نږدې څخه ګورم ډېر خوند ترې اخلم او ډېر ښه احساس لرم چې دلته دا ډول د تفریح کولو زمینه برابریږي او ډېر شمېر خلک پکې ګډون کوي. د میدان وردګو ولایت د بهسود ولسوالۍ په لومړۍ حصې سیمه کې په دغه ځای کې د علمي فرهنګي ورزشي تر نامه لاندې یوه ستره میله جوړه شوې وه. د دې ځای د خلکو په خبره چې دا لومړی ځل دی په دومره لویه کچه مینوال راځي او د دغو سیالیو څخه ننداره کوي. د چارواکو په خبره چې دوی به هر کال دې ته ورته نورې میلې هم جوړې کړي تر څو د خلکو لپاره یوه تفریح شي او د ساتیرۍ وړ وګرځي. عزت الله احمدزی، CMG، میدان وردګ.